دا په لغمان کې د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست تر چتر لاندې د امیر المؤمنین د ځانګړي شفقت له مخې 1200 راستنې شویو کورنیو ته د غنمو او نقدي مرستو لړۍ پیل شوه. د مسؤلینو پر وینا په دې مرستو کې هرې کورنۍ ته 15 بورې غنم او 15,000 افغانۍ د ټاکل شوي کمیسیون له لوري ورکول کیږي. کوم چې زموږ د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت لخوا چې کوم د مهاجرینو نوي مهاجرینو څخه کوم کومک وشو، نو لغمان دپاره تقریبا 1200 فامیلو ته هم 200 کیلو غنم هم 15 روپۍ نقدي روپۍ دغه توجیه کیږي. نن دا د لغمان ولایت هغه مهاجرین چې په ټول دغه 8 میاشتو کې چې لغمان ولایت ته راستانه شوي دي، د امیر المؤمنین د ځانګړي شفقت له طرفه دوی ته 15 بورې غنم او 15,000 روپۍ نقد هغه ورکول کیږي. په عموم کې دغه مهاجرین د لغمان ولایت د مختلفو ولسوالیو دي او د مرکز د ټولو ساحو دي او 1200 مهاجرین کورنۍ چې هغه تازه راستنې شوي دغې لپاره دغه مرسته نن شروع شو. بل لور ته مرسته اخیستونکو کورنیو د یادو مرستو له کبله خوښي څرګنده کړه. تقریبا 3 میاشتې کېږي موږ له پاکستان هېواد نه راستانه شوي خپل وطن ته. امارت اسلامي هغه له موږ سره دغه مرسته کوي، نقدي مرسته 15,000 او هغې نه علاوه 15 بوجۍ غنم دي. مننه کوو له دوی نه د امارت اسلامي له مسؤلینو نه او له مشرانو نه. دا 2 میاشتې کېږي موږ ته راغلي، موږ ته تر اوسه څه مواد نه واخیستې. امیر المؤمنین نه مننه کوم، موږ سره 15 بورې غنم مرسته وکړله او نقدي مرسته یې مو کوله. موږ غواړو چې موږ سره آینده لپاره هم نورې مرستې وکړي. په ورته وخت کې د لغمان والي ډاډ څرګند کړ چې یادې مرستې به په پوره شفافیت وویشل شي. الحمدلله ډېر خوښ یو، خوشحاله یو چې همیشه دپاره په ټول افغانستان کې بالخصوص لغمان ولایت کې د هغو کورنیو سره چې مهاجرین دي، کډوال دي، او بلکې له هغو کورنیو سره هم چې هغه اقتصادي مشکلات لري. موږ شپه ورځ په دغه کوشش کوو چې څوک اقتصادي مشکلات لري د هغه مشکلات ورحل کړو. د یادونې وړ ده لغمان ته راستنې شویو کورنیو لپاره په یاد ولایت کې 3,000 جریبه ځمکه هم ځانګړې شوې تر څو دوی وکولی شي د خپلو کورنیو لپاره سرپناوې برابرې کړي.